د کهانۍ شروعات د لوسیندا په نوم د یوې ورکوټې ماشومې نه کېږي، کومه چې دا وخت په سکول کې وي او د بریک ټایم وي، او دې د باقي ماشومانو سره لوبې نه کوي، بلکې په یو ځای باندې داسې ولاړې وي لکه د چا نه چې یادېږي. لوسیندا لګاتار ساجیبه غوندې اوازونه اوري لکه څوک چې ورته څه ویل غواړي. په دې دوران کې بریک ختم شي او ټیچر ټول ماشومان د ګراوند د سکول ته دننه کړي. دا ټیچر لوسیندا ته اواز وکړي، خو لوسیندا یې اواز وانه وړي. د دې وجې نه ورپسې دا ټیچر راشي او د ځان سره خپله کلاس ته بوځي. اوس په کلاس کې ټیچر دې ماشومانو ته وایي چې سبا په سکول کې نوی کال شروع کېږي او په سکول کې به یو کمپیټیشن وي. په دغه کمپیټیشن کې به سټوډنټان داسې څیزونه جوړوي کوم چې به په راتلونکې زمانه کې رښتیا کېږي. په دې اورېدو سره دا ټول ماشومان ډېر زیات خوشحاله شي او په سبا چې کله کمپیټیشن شروع شي نو دا ټول ماشومان د ځان څه ناسه جوړ کړي. خو د حیرانتیا خبره دا وي چې لوسیندا په خپل پیپر کې تشې نمبرې ولیکي. دې په نمبرو لیکل لیکنو سره خپل پیپر پوره کوي، و چې کله اخري نمبر یې لیکي د دوی د ورکړل شوی ټایم ختم شي او د لوسیندا نه ټیچر پیپر واخلي. دا ټیچر د ټولو ماشومانو براینز په یو کپسول کې واچوي او بیا دوی ته وویل شي چې دا کپسول به د نن نه 50 کاله بعد کولاویږي. د دې نه وروسته دوی هغه کپسول په ځمکه کې ښخ کړي او په دې وخت کې چې کله دا ټیچر د لوسیندا طرف ته پام وکړي نو لوسیندا په یو سکند کې غایبه شي. په دې خبره دا ټیچر پریشانه شي نو په دې وجه د سکول ګارډ والا سره د لوسیندا تلاش کول شروع کړي او دغه شان په کتلو سره بیسمنټ ته ورسي. هڅه کې د یوې کمرې نه اوازونه راشي نو دوی چې څنګه دروازه وکړي لوسیندا هڅه کې ولاړې خو ډېره زیاته یېرېدلې وي او د بوټو نه یې وینې روانې وي. دوی چې کله په دې حال سره هڅې ته وګوري نو لوسیندا په دروازه باندې څه نمبرې لیکنې وي او دا هغه نمبرې وي کومې چې دینه په پیپر کې پاتې شوې وي. په اصل کې دا نمبر لوسیندا په اوازونو کې اوري، خو د دې سره سره لوسیندا د اوازونو نه ډېر زیاته یېرېږي او په دې وخت خپل ټیچر ته وایي دا اوازونه بند کړه. دا شان سین بدل شي په دې کهانۍ کې پوره 50 کاله تیر شي او په دې وخت کې موږ یو ساینټیسټ وینو کوم چې د خپل ښځې په مار باندې په ډیپریشن کې تللی وي. د دغه ساینټیسټ یو وی هم د کوم نوم چې کلیپ وي. د مور د مرګ نه وروسته دی هم د ډېرو تقریباتو سره مخ وي او ډېر زیات خفه هم وي. کلیپ په هغه سکول کې په کوم کې به چې 50 کاله مخکې لوسیندا وه او دغه شان د وخت په تېرېدو سره هغه ورځ هم راشي. په کومه ورځ چې دوی هغه کپسول واپس راوباسي د دې کار دپاره د سکول پرنسپل پخوانی ټیچر راوباړي کومه چې پخوا زمانه کې د لوسیندا ټیچر وه. دغه شان ټولو ماشومانو ته دغه کپسول نه لیټرې ورکړی شي او په دې کې کلیپ ته هم لیټر میلاو شي. خو د کلیپ سره چې کوم لیټر وي نو په هغې کې د نورو ماشومانو په شان ډرایز نه وي بلکې تشې نمبرې وي پکې او د هغې وجه دا وي چې دته د لوسیندا لیټر میلاو شوی وي. کله چې کلیپ هغه نمبرو ته وګوري نو دته هم د خاک شانه ساجیبه غوندې اوازونه راشي. د ده دا خیال وي چې دا اوازونه د سکول نه لرې راځي، خو کله چې دی په دویم ځل اوازونو ته غور وکړي نو هغه اوازونه بند شي. د دې نه وروسته چې کله کلیپ کور ته راشي نو دې دا ټوله خبره خپل پلار ته وکړي او څنګه چې ساینټیسټ د لوسیندا په خط باندې نظر پرېوځي نو په دې سره ډېر زیات حیرانه شي او د ده یقین راشي چې دا نمبرې ضرور څه ناسمانه لري او په دې خط باندې ډېر دهان ونه کړي او د لږ وخت نه وروسته چې په هلته کې ګلاس په لیټر کېږدي نو د ګلاس ته وجې په پیپر باندې سرکل جوړ شي او د هغې نه یو هټ نمبر جوړ شي. په دې سره د ساینټیسټ د هغه نمبرو انویسټیګیشن وکړي نو پته ورته ولګي چې دا یو داسې تاریخ دی په کومه ورځ چې یوه هټه تماکه شوې وي په هغې کې ډېر خلک ونه شوي وي. څنګه چې دی په دویم ځل هغه پیپر ته نظر وکړي نو په هغه پیپر باندې نورې نمبرې هم لیکلی شوي وي او د هغه نمبرونه دا پته ولګي چې په دماکه کې څومره کسان مړه شوي وو. په دې کتو سره دا ساینټیسټ ډېر زیات حیرانه شي نو دوی دا باقي نمبرې په بورډ ولیکي او انویسټیګیشن شروع کړي. په هغه انویسټیګیشن کې ده ته دا پته ولګي چې په دې پیپر کې څومره نمبرې وي نو هغه پزول نه وي بلکې هغه تاریخونه وي او داسې تاریخونه چې په هغه تاریخ باندې زلزلې توپانونه او داسې نور ډېر حادثات راغلي وي او د هغه تاریخ نه مخکې داسې نمبرې هم وي په کوم کې چې د مړه شوو خلکو تعداد هم ذکر شوی وي په کوم کال کې چې لوسیندا دا خط لیکلی و. دا هغه ورځې نه واخله تر ننه ورځې پورې چې څومره حادثات شوي وي دا ټول په دې پیپر کې لیکل شوي وي. د ساینټیسټ د حادثاتو تاریخونه په ریډ مارکر سره سرکل کړي او چې څومره کسان مړه شوي وي نو هغه په بلو مارکر سره. په دې کې داسې نمبرې هم وي کومې چې دی کلکولیټ نه کړي. په بله ورځ باندې د ساینټیسټ خپل ملګري سره میلاو شي او دی ورته د هغه پیج باره کې ایکسپلینیشن شروع کړي. دی ورته وایي چې په هغه پیج کې څومره نمبرې دي نو یا خو هغه د خودتي اپاتو دي او یا په هغه اپاتو کې د مړه شوو خلکو تعداد
دی. د ساينټیسټ ورته دا هم وایي چې په دې نمبر کې داسې نمبر هم منشن شوی دی په کوم کې به چې راتلونکي زمانه کې څه ناڅه کېږي. دی ورته وایي چې په هغه نمبر کې زمانه تاریخ هم منشن شوی دی. سبا به یو حادثه کېږي او په هغه حادثه کې به یې کسې کسان مړه کېږي. د ساينټیسټ د خپل ملګري ته پوره ایکسپلینیشن وکړي خو د ملګري په خبرو باندې پوره یقین ونه کړي. د ساينټیسټ ته وایي چې ما ته دا نمبر ټیک نه ښکاري ولې چې په دې کې داسې نمبر هم دی د کوم چې زمانه نشته. دی ورته وایي چې کېدای شي ستاسو سره څوک مزاح کوي خو د ساينټیسټ هم په نمبر باندې شک وي. د دې وجې نه د لوسیندا ټیچر کور ته لاړ شي. هسې ګوته پخوانی ټیچر وایي چې دا حق بالکل اصلي دی کوم چې بې ماشومې لیکلی و او په کومو ورځو کې چې لوسیندا دا حق لیکلی و نو په هغه ورځو کې ورته ډېر عجیبه عجیبه څیزونه ښکارېدل. هغې به ویل چې زه به خوښ کې عجیبه عجیبه اوازونه اورم. دی ورته د هغه ورځې واقعه هم بیان کړي په کومه ورځ چې لوسیندا غایبه شوې وه. په دې سره د ساينټیسټ غواړي چې اوس د لوسیندا سره میلاو شي. دا ټیچر ورته وایي چې لوسیندا د یوې بیمارۍ د وجې نه څو کاله مخکې مړه شوې وه او کله چې د ساينټیسټ بهر راشي نو دی ویني چې دا زوی د چا سره خبرې کوي. هغه ناشنا کس کلیپ ته یوه ګټه ورکړي او بغیر سره تپوسه د دغه ځای نه روان شي. په بله ورځ باندې موږ وینو چې د ساينټیسټ خپل سکول ته بوځي او ټریفیک جام وي د دې وجې نه مخکې نشي تللی. په اچانک د ده نظر د ګاډۍ په جی پي ایس ولګي په کوم سره چې ورته څه نمبر یې رایاد شي. په انویسټیګیشن کې ورته پته ولګي چې دلته کې یو جهاز راغورځېدلی دی. کور ته په راتلو سره چې کله د ساينټیسټ ریسرچ وکړي نو پته ورته ولګي چې د جهاز راغورځېدو د وجې نه کسې کسان مړه شوي دي او د دې دا مطلب وي چې دغه پیپر پروډکشن بالکل ټیک وي. بل خوا موږ وینو چې د کینو کمرې ته هغه ناشنا کس راشي کوم چې ورته توره ګټه ورکړې وه. دې کینت ته په کړکۍ کې د راتلونکي وخت یو سین وښایي چې هر څه ورهیستی وي او ټول خلک د ځان بچ کولو دپاره منډې وهي. په دې سره کینت ډېر ویرېږي خو اچانک یې د پلار راشي. په دې وخت کې هغه ناشنا کس د کمرې نه غایب شوی وي. نو جان هغه کس په کړکۍ کې ویني خو څنګه چې دی د هغه کس نیولو دپاره لاړ شي نو هغه کس هغه ځای نه هم غایب شي. په بله ورځ باندې دا ساينټیسټ په څه طریقې سره د لوسیندا د لور خوا د ځان ورسوي د کومې نوم چې ډایانا وي او دلته کې د ساينټیسټ د لوسیندا د حد باره کې تپوس وکړي. دی ورته وایي چې د هغه حد کوډونه بالکل رښتیا دي او د نن د 3 ورځې وروسته به یو بل اکسیډنټ کېږي په کوم کې به چې 33 کسان مړه کېږي. دلته کې ورته دا ساينټیسټ وایي چې اوس ما ته ستا د مرض ضرورت دی چې کسان بچ کړو. خو عجیبه خبره دا وي چې ډایانا ته د خبرې هسې بکواس ښکاره شي او په دې سره هغه خپلې لور سره دغه ځای نه لاړه شي. کور ته په رارسېدو سره د ساينټیسټ یو نیوز واوري. په نیوز کې وویل شي چې سبا به د شتکر په یو ځای کې حمله کوي. د دې ساينټیسټ دا خیال راشي چې ګنې دا د 33 کسانو باره کې خبرې کوي یعنې د کومو چې په پیپر کې ډېر ذکر شوی و. په دې سره د ساينټیسټ پولیسو ته خبر ورکړي چې سبا په سټیشن کې یوه غټه حمله کېږي او بیا دې د پولیسو سره هغه ځای ته هم لاړ شي. خاص د ورته صرف یو کس میلاو شي په کوم سره چې د دوی دا خیال وي چې ګنې دا هغه دهشتګرد دی. په اصلیت کې هغه یو ورکوټی ورل وي. په دې دوران کې د ساينټیسټ ته پته ولګي چې یو بل ټرین خپله لاره بدله کړې ده او په غلط سایډ را روان دی. د لږ وخت نه وروسته دا ټرین د بل ټرین سره وجنګېږي په کوم سره چې په خلکو کې هلچل شروع شي او ټول خلک د ټرین نه منډې شروع کړي. په دې حادثه کې ټوټل 33 کسان مړه شي. د کوم ده چې دا خبره ثابته شي چې د لوسیندا دا پروډکشن هم ټیک وي. د دې نه وروسته دا ساينټیسټ کور ته راشي او هلته کې ورسره د لوسیندا لور میلاو شي او هغه ورته وایي چې په دې پیپر کې چې کومه خیره ډیټ لیکل شوی دی نو زما مور به اکثر ماته ویل چې زه به په دغه تاریخ باندې مړه کېږم او بیا هم هغه شانو شوه او زما مور هم په هغه تاریخ مړه شوه. ډایانا د ساينټیسټ ته وایي چې ما به د خپلې مور سره مینه نه کوله ولې چې هغې به همیشه د مړو تاریخ لوستو. د دې نه وروسته ډایانا د ساينټیسټ هغه کور ته بوځي چېرته به چې لوسیندا یعنې د ډایانا مور همیشه تله راتله. دوی په پیپر کې یو نمبر لیدلی وي په کوم کې چې 2000 ورته لیکلی شوی وي. د دوی دا خیال وي چې دا لوسیندا خپل ورځ دي. په څنګه چې دوی هغه کور ته دننه شي انویسټیګیشن شروع کړي نو پته ورته ولګي چې د نه مراد everyone وي یعنې د دې مطلب دا وي چې په دې تاریخ پر ټوله دنیا تباه کېږي. د دې سره سره دوی په هغه ځای کې داسې ګټې هم ویني د کومه نه چې یوه ګټه یو ناشنا سړي کلیپ ته ورکړې وه. بهر په ګاډۍ کې کلیپ او د هغې سره د ډایانا لور وي. د داسې کې هغه ناشنا سړي راشي کوم چې کلیپ په اول کې هم لیدلي. هغه کسان دې ماشومانو ته وایي چې زموږ خواله راشئ او د هغې اوازونه بالکل هماغه شان اوازونه وي څنګه چې لوسیندا اورېدل او دا اوازونه کلیپ هم اورېدلي وو. داسې کې کلیپ د هغې خواله را نشي بلکې ډېر په چالاکۍ سره د ګاډۍ هارن بجاو کړي. په کوم سره چې ساينټیسټ او ډایانا ته پته ولګي چې بهر څه ګډوډ دی بس هغوی هم بهر راشي. په دې وخت کې هغه ناشنا کسان دغه ځای نه تللي وي. د ساينټیسټ پکې د رنګ یو سړی ویني په دې ورپسې هم شاته منډه کړې او کس ته وایي
تاسو زموږ د څه غواړئ بس په دې وخت کې سړی خلک ولاړ کړي د کوم نه چې ډېره تیزه رڼا راوځي او څنګه چې رڼا بنده شي کس هایپ شوی وي د دې نه وروسته ټول کسان د ساینټیسټ کور ته لاړ شي خو هلته کې ډایانا ډېره زیات خفه وي ولې چې د هغې پوره یقین وي چې د لوسیندا پروډکشن بالکل ټیک وي او د هغه پروډکشن مطابق خو په سبا دا ټول خلک مړه کېږي اوس دا د دوی اخرنۍ شپه وي او په دې وخت کې د لوسیندا نمسۍ یعنې د ډایانا لور یو ډراینګ جوړ کړي د هغه ډراینګ نه د ساینټیسټ